په اسلام آباد کې د یوې محکمې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان او د هغه میرمن دولتي ډالۍ د فساد په قضیه کې هر یو په 11 کاله باندې محکوم کړل. د یادې پریکړې له اعلان وروسته عمران خان د خپلو پلویانو له لارې د پراخو لاریونونو غږ کړی دی. د هغه په رسمي ټولنیز شبکو خپاره سوي پیغام کې ویل سوي دي چې ولس دې د حقیقي ازادۍ لپاره سړکونو ته ووځي. بلخوا د عمران خان ګوند تاریخي انصاف ویلي دی چې د لویو احتجاجونو لپاره تیاری روان دی او د لاریونونو وخت او ځای به وروسته اعلان سي. عمران خان له زندان څخه په خپل پیغام کې ویلي دی زه په زندان کې آزاد یم خو ولس بهر د داسې حکومت تر واک لاندې دی چې حقونه ترې اخیستل سوي دي. ستاسو مرګ او ژوند د خدای جل جلاله په لاس کې دی. مه ویرېږئ او د دې فرعوني نظام پر وړاندې راووځئ. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان پلویانو تر دې وړاندې هم د پراخو لاریونونو پر مهال پوځي مرکزونو ته زیان رسولی او له امنیتي ځواکونو سره نښتې سوي وې. د مۍ 9 نیټه لا هم د پاکستان په تاریخ کې د تاوتریخجنو پیښو له امله یادیږي.